سلامونه د چټک نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې مهمو خبرونو ته مو هرکلی. د نن ورځې مهم خبرونه: خلیلزاد د پاکستانی پوځ له مشر سره کتلي. امریکا وايي د افغان جګړې د پای ته رسولو اصلي صلاحیت له افغانانو سره دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وايي افغانستان یو بیړني او دایمي اوربان ته اړتیا لري. او انصار الله وايي پر سعودي عربستان خپلو بریدونو ته دوام ورکو. دا او دې ته ورته نور لنډ مهم تازه خبرونه به نن راسره واورئ. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی او د پوځ له غړو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد په پاکستان کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او له دوی غوښتي چې د سولې پروسې په چټکتیا کې همکاري وکړي. خلیلزاد تر دې وړاندې کابل او دوحې ته سفرونه لرل او دلته د امریکا د سولې د راتلونکو پلانونو په اړه له افغان سیاسونو او چارواکو سره لیده کاته لرلي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وايي افغانستان یو بیړني او دایمي اوربان ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل یو تازه مرکه کې ویلي سارل دي چې د جګړې دواړه لوري د سولې خبرې کوي، خو ترڅنګ د خونړۍ جګړې لپاره هم په تیاریو بوخت دي. نوموړي ویلي داسې ګنګوسې دي چې ګواکې یو موقت اوربان به د امریکا په هڅو رامنځته کیږي، خو هغه وایي چې موقت اوربان د افغانانو درد نشي دوا کړی او په افغانستان کې یو دایمي او بیړني اوربان ته اړتیا ده. اکبر ویلي چې د روانې جګړې ټول مالی، ځاني، فرهنګي زیان هم افغانانو ته اوړي، نو د دې جدي اړتیا ده چې روانه جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې چټکې کړل شي. امریکا وایي چې افغان جګړه یوازې د افغانانو له لوري او د دوی په مشرۍ د ختمېدو وړ ده. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان د سولې مسالې ته کتنه کړې او وايي امریکا هڅه کوي د افغان جګړې د ختمولو لپاره په دغه هیواد کې یو موقت حکومت رامنځته کړي، اساسي قانون بدل کړي، موقت حکومت ټاکنو ته زمینه برابره کړي او وسلوال طالبان به د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د ټولو هیوادونو له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. رویټرز همدارز وایي دا یوازې یوه طرحه ده او امریکا یې عملي کول پر افغانانو جبري کړي نه دي. اخوا ایران د یورانیمو د غني کولو نوې لړۍ پیل کړي. رویټرز د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو سند ته لاسرسی موندلی چې پکې راځي ایران د اصفهان په اټومي بټیو کې د نوو پرمختللو سنټرفیوژونو پر مټ د یورانیمو د غني کولو نوې لړۍ پیل کړې ده. رویټرز وایي دا د ایران له لوري له اټومي تړون بله ستره سرغړونه ده. تر دې وړاندې هم د ایران پارلمان له خپل حکومت غوښتي و چې هره میاشت باید لږ تر لږه 10 کیلوګرامه یورانیم غني کړي. د مسلې د اروپایي ټولنې د هیوادونو او امریکا خبرګون هم له ځان سره لرلې. تازه امریکا ویلي چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو ته هم نه دي تیار او دغه هیواد باید خبرې پیل کړي. او د یمن د انصار الله ډلې د سیاسي دفتر غړي ویلي چې دوی به پر سعودي عربستان خپلو بریدونو ته په شدت سره دوام ورکړي. نوموړي له المنار خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د دوی په یمن کې د عملیاتو یو اړخیز درېدل نه مني او که چیرته سعودي خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو دوی به هم پر وړاندې ودرېږي او په سعودي به خپل بریدونه لا ډېر کړي. د چټک نیوز ګرانو لیدونکو دا د ورځ